زیاته مننه د اقرار بنیادي صاحب کوم او د هغوی د ملګرو کوم چې دومره ښایسته پروګرام یې جوړ دی د صوابۍ نه مننه وکړه. څو شعرونه د شمس شمال صاحب وایي چې صوابۍ په ملنګۍ باندې یادېږي. صوابۍ د سترو سترو خلکو کور دی، پیر بابا د روحاني خلکو مسکن دی، پیر بابا د منجورو خلکو کور دی. څو شعرونه درته خپل وامه چې ستا په مینه کې د سر په ماتېدو مین دی، دا لیونی اشنا دې ځکه په کوڅو مین دی. چې ستا په مینه کې د سر په ماتېدو مین دی، دا لیونی اشنا دې ځکه په کوڅو مین دی. بېوسه پلار یې په چرګ بانګ وختي دیاړی له درومي، کمزر په زوی په ټیک ټاک و په نشو مین دی. بېوسه پلار یې په چرګ بانګ وختي دیاړی له درومي، کمزر په زوی په ټیک ټاک و په نشو مین دی. دغه سړي ته ګوره دین او دنیا دواړه ګټي، هم جوماتونو ته ځي هم په میکدو مین دی. دغه سړي ته ګوره دین او دنیا دواړه ګټي، هم جوماتونو ته ځي هم په میکدو مین دی. بېوسه پلار او چې درنه ګیر چاپېر تاویږي په تا نه دی مین، سترګې دې پرانیزه دا ښکلی په پیسو مین دی. او خلک په چا باندې مین چې شاعري شروع کړي، خو سنان جان په حقیقت کې په پښتو مین دی. څو شعر درته وایم چې ستا د مینې زولنې چې څوک پښتو کړي، خپل تمام ژوندون به تېر د لیونو کړي. او هر ماښام د انتظار کې څوک ولاړ وي، لیونی شي چې یقین دې په واده وکړي. هېڅ فایده ورته میلاو نه شي د شمې، پتنګان هسې ځان سوی په لمبو کړي. دلته خلک د دولت په مینه مست دي، دلته خلک مینه کله بې پیسو کړي. تا که هېر کړه نو مغروره یاره خیر دی، خو سنان به بیا هم ستا په سر پښتو او اقرار ګلهري ته ډالۍ وي چې یو دی د حال د اننګي نظار شم، بل ستا د پوزې میخکي نظار شم. زه د رنګونو د سبا په تمه د ارمانونو ماښامي نظار شم. او چې زما یاد پکې مدام له ساتې، مړه هم ستا دغې زړګي نظار شم. او سنان د حسن د جانان میکه ده، څه ضرورت دی چې ساقي نظار شم. وایي ساقي راته د ټولې میخانې کیسه کوله، بابا راته د تېرې زمانې کیسه کوله. توبه خدای توبه کله او فکر مې حیران شو چې مور د بالاکوټ د زلزلې کیسه کوله. توبه خدای توبه کله او فکر مې حیران شو چې مور د بالاکوټ د زلزلې کیسه کوله. یو کس راته په غوږ کې داسې غلی ورته ووایي، محفل کې دې د مینې نن هغې کیسه کوله. او ته هېڅ ترې خبر نه شوې بدقسمته سنان جانه، بېګاه چې لیونی ستا د نامې کیسه کوله. یو غزل وامه چې دلته هر سړی د بل سړي غلام دی، دلته هر سړی د بل سړي غلام دی. دلته خان دپاره هر غریب توغام دی. زړه مې الوځي یو چا پسې صاحبه، نن سینې کې مې زړګي ته چولې دام دی. زړه مې الوځي یو چا پسې صاحبه، نن سینه کې مې زړګي ته چولې دام دی. او باغي صاحب ما چې حق ترېنه غوښته تاسو خبر یې، ما چې حق ترېنه غوښته تاسو خبر یې، کړم غدارې لګولی الزام دی. او بس د عشق او د ایمان کلمه یو ده، ورته ګوره شرک په دواړو کې حرام دی. او څنګه نثار شمه سنانه ستا په خوا کې، کور ته ځم لاره اوږده ده او ماښام دی.